نو خلک وایي چې مالونه ډېر زیات ګران دي، دې څه وجه ده؟ یاره صاحبه مال پورې خبره ده، هو مال پورې خبره ده. و موږ دا مال خو موږ خرڅوو، ریټ هم پرې لګولی دی 18,000 10,000 12,000 و دا اوس خرڅه شوله، دا سړي راکړله روپۍ راکړې به 12,000 اخیستلو ته راغلي. د مال څه ریټونه دلته چلېږي؟ مال یې ډېر ګران دی، ډېر زیات ګران دی. خو دلته خو بیا اخیستل زه یم چې ډېر زیات ګران شي، ډېر مشکلات دي، ډېر زیات مشکلات. بیا به ته وښیو انشاءالله. تاسو وایئ چې نواز شریف چې کله حکومت و هغوی څه کړي؟ نواز شریف په دور کې کوهاټ د حوالې سره چې کوم کارونه کړي دي که نه هغه پوشته عمر کې نه دي شوي. کوهاټ ریلوے سټیشن ټرین یې موږ ته کلاو کړلو، ګیس ممزو نه هغه کچا پخه پورې اعلان یې کړی او اوشول هسپتال باندې کار شروع ده. او کوهاټ نه پنډیګې پورې الحمدلله ډبل روډ شروع ده، کوهاټ نه کرک پورې الحمدلله ډبل روډ شروع ده. ټول نواز شریف چې کوم اعلانات کړي نو هغه کار ټول شروع ده. ته تاسو یې چې د اختر چې کوم مالونه ګران شوي دي دا هم د عمران خان د وجې ګران شوي دي، هغوی ګران کړي دي. یار هر شي باندې ته ټیکس لګولی دا پېټرول هر څه ګران دي نو دا شی به ګران شي. دا پېټرول هر څه اسان وي، سونا اسانه، دا مال به نن اسان. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمند اوریدونکو یو ځل بیا ستاسو باور جان ستاسو په دروند خدمت کې حاضر دی. د ایون نیوز سره په دې امید چې روغ او جوړ او خوشحاله به او د ژوند په ښو ساعتونو کې به لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د اختر میلې هر ځای کې لګي، دغه شان کوهاټ ته د اختر یوه لویه میله لګېدلې ده. د دلته د خلکو چې کوم مال ریټونه دي نو ډېر چې کوم دی په اوچتې سطح باندې دي او ماشاءالله ډېر ښه چې کوم ځناور دي هغه دوی دلته منډۍ ته راوستلي دي او خرڅوي. راځئ ګورو چې دلته د مالونو څه ریټ دی او څومره خلک دلته خستو پسې راځي او څومره خلک دلته مالونه راولي خرڅوي. راځئ موږ سره اوسئ. موږ سره د حاجي صاحب ولیار دی، دې سره به خبرې کوو. حاجي صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه چل دی؟ خیر شکر. حاجي صاحب اول خپل تعارف راته وکړئ. ما مزار علي نوم دی، د علیزو اوسېدونکی. تاسو دلته مال راوستلی دی که نه اخیستو پسې راغلي؟ اخیستلو ته راغلي. د مال څه ریټونه دلته چلېږي؟ مال یې ډېر ګران دی، ډېر زیات ګران دی. خو دلته خو بیا اخیستل زه یم چې ډېر زیات ګران شي، ډېر مشکلات دي، ډېر زیات مشکلات دي. تاسو اول ځل دلته راغلي که نه نور چېرته هم؟ ډېر وګرځو ستاسو هر ځای کې دا حالات دي؟ بلکل هر ځای دغه اور لګېدلی دی. چېرته تپوس کوې وړوکی غوندې کچوکۍ غوندې 25,000 نو خلک وایي چې یاره مهنګائی عمران خان راوسته. دا مالونه خو عمران خان نه دي ساتلي که نه، دا خو دوی خلکو پخپله ساتلي. ولې عمران خان کنټرول وکړي؟ ادارې شته؟ نه خو ادارې شته که نشته؟ ادارې شته، بلکل ادارې خو شته. ادارو به چې کنټرول وکړي. خو امیر صاحب د مالونه خو عمران خان ساتلي نه دي که نه، دا خو دوی پخپله چې کوم دی خپله کوي. هر یو شی ادارې شته، ټیک دی، هر یو شی ادارې شته، کوارټ کمیټي شته، د بانک کنټرول وشي، ادارې کسان وګرځي، بیا به ریټ کنټرول وي. کنو د ښار یو خپله مرضي دی، مطلب داسې ریټ دی چې حد نه بار دی، حد نه بار دی، انتظام یې نشته. څه کنټرول ورباندې څوک وکړي خبره چې بیا عمران خان ته راسي. ادارې هر شي ادارې شته پاکستان کې، هر شي اداره شته، خو عمل نه کوي، اداره کار نه کوي. کیسه چاته ځي؟ عمران خان ته ځي. حکومت عمران خان دی، بل څه خو نه دی، خاص کر کې پی کې وکړو. هسې خو پوره پاکستان کې پی کې خو د دې ډېر لازمي و خپله صوبه دی. ته خپلې صوبې کې کنټرول نشې کوی ته به بل څه وکړې، بل به ته ستا کنټرول. صحیح دی، بلکل زبردست. ډېره مهرباني شکریه حاجي صاحب جهان مننه. ملګری سره ولاړ دی دلته چې کوم دی دوی وزې موزې چې ځناور یې راوستلي دا خرڅوي. دې سره خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه چل دی؟ شکر د خدای پاک. خپل تعارف راسره وکړئ. خپل تعارف خو به دا مال هم راوستلی ده. نوم مو څه دی؟ کوم ځای نه راغلي؟ نو وبدل کې هم نه. نوم مو څه دی؟ نوم خو ظفر. او مال دلته څه ریټ کې چلیږي؟ مال خو دغه موږ ورکوو وروره په 12,000 په 11,000. دا پسونه دي، دا څنران دي، څه وزې دي، څه په 12,000 15,000 14,000 دا وري په 10,000 دغسې خرڅوو. نو خلک وایي چې مالونه ډېر زیات ګران دي، دې څه وجه ده؟ یاره صاحبه مال پورې خبره ده، هو مال پورې خبره ده. و موږ دا مال خو موږ خرڅوو، ریټ هم پرې لګولی دی 11,000 10,000 12,000 و دا اوس خرڅه شوله، دا سړي راکړله روپۍ راکړې به 12,000 روپۍ باندې. د دوی ولې عمرونه پوره وي چې اختر ورباندې کېږي؟ خپل په ګارنټۍ سره چې پوره نه وو. دا تاسو خپل ساتلي دي که نه چېرته نه مو راوستلي دي؟ نه نن مې ور راوستلي، سبا نن مې اخیستي، سبا خبره ده. تاسو اخیستي دي دلته مو راوستلي دي؟ تاسو ته څنګه پته لګي چې دې عمر پوره دی او که نه؟ دا موږ په خاکو باندې پېژنو، دا خوله یې بېرته کدی وځي، خوله دلته ورته وګوره. دا راشي کیمرمین صاحب دا ورته وښیه. وګوره دا و
په غاښو باندې پرل دا وګوره څلور ځله غاښونه تاسو یې د غاښونو نه معلومات بالکل نو چې غاښونه نه کړي هغه موږ نه خرڅوو موږ خپل ایمان نه خرابوو چې اوزه وي یا څه نور ځناور وي که نه کوم پسه مسه وي هغه وخت سره غاښونه ورباسي که وخت نه پهله ورباسي یاره د کال والا پسه باندې کېږي د وزې پسه نه ده په هغه باندې کال والا باندې کېږي چې غاښونه یې کړي دوه غاښه او دا وري باندې د شپږو میاشتو باندې کېږي خلک داسې وایي که نه لکه دا ملایان هغه ټول داسې وایي بالکل یو کال والا باندې کېږي خو تاسو چې کله چا نه اخلئ هغونه دا پوښتنه کوئ چې د عمر پوره دي موږ سترګې ګورو زه خپله پې پوهېږم که نه زه خو د بې غاښو مال نه اخلم چې بې غاښو واخلم هغه اختراع نه پې کېږي بالکل نه پې کېږي ډېره مهرباني شکریه یو جهان مننه دلته یو بل ملګری راسره ولاړ دی دې سره به یې څو خبرې کوو تاسو خپل تعارف راسره وکړئ جی زه ګلنواز خبرې کوم د انګو پټک اوسېدونکی یم جی دلته مال خرڅولو راغلي یې که خرڅولو راغلي نه خرڅولو راغلي مالونه څه ریټ کې چلیږي مالونه به داسې ریټ کې چلیږي چې هغه د ګران دي بس څوک یې اخلي نه وس نه بار دي خو بیا هم پته لګي نه خو ډېر تېز سنت ابراهیمي خو واده کوي که او واده کوي بالکل نو د مالونو ګرانېدلو والا وجه څه ده ولې دومره ګران دي بس ګران دي مالونه مړه هر کال ګران وي نه خو هر کال ګران وي خو هر کال یو نه بل پاس دی که نه لکه تېر کال دی نه لږ اسانو دا ځل بیخي ګران دي څه وجه ده دې ځل ډېر ګران دي بالکل وجه څه دی بس مالونه خلک واخلي مړه ګران یې واخلي بس بیا چې تاسو خپل اغستې دي که نه خپل مو ساتلي دي نه مو خپل ساتلی دی ساتنو کې خو تکلیف وي که نه ډېر تکلیف ځکه کله دې ټایم کې خرڅۍ خوند کوي یارې نو بس خوند خو ویلې به نه کوي څه پیسې درکوي شماري درته یارې خوند به ځکه کوي چې دا ساتنه مال ساتنه څه ګپ خبر نه تاسو چیرې راوستلي وزې موزې مو راوستلي نه مو غټ مال راوستی غټ مال راوستلی صحیح شو ډېره مهرباني شکریه السلام علیکم وعلیکم السلام اجي خپل تعارف راته وکړئ زه خمین نامه مې ده د کرک نه راغلی یم دا مال مې راوستی دی مال تاسو کرک نه دلته راوستی دی جی جی ها او مال څه حالت دی ګران دی اسان دی مال خو بس دې پورې ډېر زیات ګران دی ځکه چې د عمران خان حکومت چې راغلی دی نو ډېره ستره مهنګايي راوستې ده نه څوک خریداري کولی شي نه څوک څه اخیستلی شي ځکه چې خو چې 15 دن تېرېږي پټرول ګران شول چیني ګرانه شوه غنم ګران شو دا شی ګران شو نو دې په وجه سره خریداري بیخي شته نه هر سړی پریشان دی نه صحیح دی چې خو مال خو عمران خان نه دی ساتلی که نه هغه خو ما ته ساتلی دا ولې ګران دی مال که ما ته ساتلی دی بیا چې مال ته خرچې پې راځي په دې مال باندې مزدورانو خرچې کرایانې ګرانې شوې نو دې سره هر څه ګرانېږي که نه ګرانېږي نو خو کرایه خو به دومره ګرانه نه وي که نه لکه څومره مال ګران دی مال خو بیخي ګران نه دی چې څومره ګراني در راوستې ده نو 155 نه مطلب چې غوړي لاړل نو 310 ته دا ګراني شوه که څه شوه نو هغه خو غوړو ګرانې دي که نه هغه خو غوړو ګرانې هم دلته کې پسې خورم کم نو دا ټول خرچې نه راځي پسې دا ته پسې شمار که نو کم ځای ته ورسېد دا خبر الله دې ستاسو مطلب ده چې دا حکومت چې خدای پاک دای په خیر سره لرې کړي او ختم یې کړي نو موږ به الله د الله پاک مهنګايي ډېره زیاته شوه د حد نه زیاته د هر سړي لکه په کور کې بس خوراک ساک ته په فکر دی چې تاسو خرڅولو پسې راغلي یې که نه اخیستلو پسې راغلي مونږ خو خرڅولو پسې راغلي خپل د کوم دا مې اغستې دي نو په دومره ریټ مې اغستې دي چې په سمې اغستې دي هغه خوند نه راکوي چې په یو کې ما ته څه کې 5-3 هزار روپۍ نقصان دی نو د ده په وجه نقصان هم کوي نقصان کوي نقصان کوي بیا خو دا تجارت پرېږدونې دي تجارت نه چې تجارت د ختم کړه که نه معاشیت یې بالکل تباه کړه نو د دې هغه په وجه بالکل معاشیت تباه شو د حکومت په وجه د مهنګايي په وجه ټول حکومت بالکل لکه دومره مهنګايي راوسته چې هر سړی تباه شو برباد شو نو خلک څه مطلب دا چې تاسو کومه ګیله ده د پی ټي آی حکومت نه دی بالکل موږ پی ټي آی حکومت نه د عمران خان نه ده دا ملک بالکل د دلسه ګډوډ شو دا مال هم چې کم ګران دی دا هم عمران مال نه چې هر څه ګران کړل ګوشي مال خبره فلحال خو د مال ولا خبره مال هم چې مال خبره خو چې ټوله ګراني راغله خو مال الډي ګران شو نو هوټل کې خوري هوټل ولا اخلي هر څه ګران شو چې ګراني راغله هر څه ورسره ګران شو ډېره مهرباني شکریه دلته یو بل ملګری سره ولاړ دی چې د پاکستان مسلم لیگ سره تعلق ساتي دوی به در سره خپلې خبرې شریکې السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه چل دی ښه الحمدلله تاسو خپل تعارف وکړئ موږ خو دې پېژنو خو د خلک هم تاسو وپېژني جی زه انضمام خټک پاکستان مسلم لیگ نون انفارمیشن سیکرټري کوهاټ نو دې منډۍ اولې سره نن مو راووتلو نو ډېر وګرځېدلو نو ریټونه ډېر زیات های دي نو د اختر ولا شی په کار د دومره آسان وی چې هر غریب پوه شوې دا کچوکۍ ابزا غوا للولی نو دې کې دو هر سنه وتلی دي نو چې کوم د 50,000 روپو له شی هغه په 80,000 کې دا ویلې اج تقریبا کرک نه کویټ نه ګاډي کې راولي نو هغې باندې ټیکس هر شهر باندې ټیکسونه ډېر زیات بړاو شوي دي پټرول سره راشه پټرول نن تقریبا 5 روپۍ تقریبا دوره ګران شولو که نه
لومړی حکومت ته دا مطالبه ده چې هر یو شی اسان کې د سوره غریبان عوام د دو دپاره په توجه شي نو چې کومې وعدې کړې په هغو وعدو باندې دې راشي. پی ټي آی حکومت له خو ډېرې زیاتې وعدې وې نو هغه وعدې ته څه وایې؟ جی بالکل 350 ډیمونو نه 4,500 کورونه وو که 5,000 کورونه وو او خو الحمدلله فی الحال جوړ دي پوه شي خلک پکې پاتې کېږي هم نو که تاسو نه منو نو خیر ده انشاءالله بیا به تاسو ته په لایف باندې راشو بیا به یې ته وښیو انشاءالله. ته څه وایې چې نواز شریف چې کله حکومت و هغوی څه کړي؟ نواز شریف په دور کې کوهاټ د حوالې سره چې کوم کارونه کړي دي که نه هغه پوشته عمر کې نه دي شوي. کوهاټ ریلوې سټیشن ټرین یې موږ ته کلاو کړلو ګیس ممزونه که هغه کچا پخه پورې اعلان یې کړی او هسپتال هسپتال باندې کار شروع ده او کوهاټ نه پنډیګې پورې الحمدلله ډبل روډ شروع ده کوهاټ نه کرک پورې الحمدلله ډبل روډ شروع ده ټول نواز شریف چې کوم اعلانات کړي نو هغه کار ټول شروع ده. نو تاسو یې چې د اختر چې کوم مالونه ګران شوي دي دا هم د عمران خان د وجې ګران شوي دي هغوی ګران کړي دي. یار هر شي باندې د ټیکس لګولی دا پیټرول هر څه ګران دي نو دا شی به ګران شي دا پیټرول هر څه اسان وي سونه اسانه نو دا مال به نن اسان وه. نو پیټرول خو مال سره څه تعلق نشته که شته؟ خو چې ته کویټ نه مثال شهر ولې ته نه پهله 50 خسته نه اوس 1 لاک ولې خلي دا مسله ده. پیټرول اسان کا هر یو شی به اسان دا خو دوره ګران نه دي 50,000 ول شی وي ته په 50 کې ولويږي خو مزدار خو هغې باندې اوس دې ملي څه احوال دی مالونه پکې ډېر زیات ګران دي؟ مالونه ګران دي خو به چې چا وشته ده خلک راځي خلي چې کوم غریب طبقه ده نو هغو ته ډېره زیاته پریشاني ده نو تپوس وکړي غریب بیا ډایرکټ بیا بار دا صرف دلته کوهاټ کې ګران دي که نه چې چېرته هم لاړ شي دغه حال دی؟ یاره موږ دې منډۍ نه فلحال خو یا چې تللی خو په اتوار باندې انشاءالله اتوار منډۍ ته مو خیال شته ده انشاءالله صبح که نه معلومات به کوو او دا زه بیا مېم چې د اختر مال په کار دی اسانو چې هر غریب اختر کوله ثواب ده چې دو مشومان دي وړه دي پردو غوښو ته به پوه شي ګوري چې موږ ته به اوس څوک راوړي اوس به څوک راوړي چې هر کور کې خپل خپل کچوکی غواله لیدله نو دا به ډېره ښه خبره وی. ډېره زیاته مهرباني یو جهان مننه شکریه. دا و د دې ملي حال کوهاټ هنګو پټک سره نږدې یو میله لګي دا د حال و تاسو په خپله د دې ټولو خلکو خبرې واورئ تر بل پروګرام پورې خپل باورجان ته ورکړئ اجازت په خدای.